شپاړسم ولسم او اتلسم نوم د الله القادر القدير المقتدر. القادر القدير المقتدر دا درې نومونه د الله په یو معنی سره دي. ځکه موږ کوم نومونه چې یو شی نه هغه موږ یو ځای ذکر کوو، کوم چې معنی یو وي. القادر القدير المقتدر. دلایل به پیو به مخکې خبره کوو په دې باندې. قادر باندې څه دی دلیل؟ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا. سورة الأنعام كده قل هو القادر. قدير سورة النساء كلا سوي فإن الله كان عفوا قديرا. قدير من الله. المقتدر سورة القمر كالله إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. مقتدر كم دي تاريخ سے؟ القادر القدير المقتدر. درې نومونه دي. د الله قدرت کامل قدرت دی. که معنی پرته چې الله طاقتور دی، دا په معنی د طاقت راځي. قادر په معنی زورور. لکه کله چې ابو مسعود رضی الله عنه په صحیح مسلم کې دا حدیث دی، کله چې ابو مسعود رضی الله عنه، یو ګوره عبدالله بن مسعود دی یو ابو مسعود دی، کله چې ابو مسعود رضی الله عنه خپل یو غلام وو او سپیړه ولا ورکړه، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی ابو مسعود ان الله اقدر عليك منك على هذا الغلام. الله ګوره پتا باندې د دغه نه زیات هم زورور دی څومره چې ته په دې غلام باندې زورور یې او په دې هلک باندې زورور یې. بس بیا هغه آزاد کړو د الله دپاره. نو دې ځای کې اقدر په معنی د زورور راغی. نو الله قادر دی، قدیر دی، مقتدر دی، زورور دی. او المقدر للشیء په معنی باندې هم راځي چې الله اندازه لګولې ده د هر شي. تقدیر مونږ وایو که نه؟ نو دا تقدیر دغه قادر ذات یې ښودی. نو په دوو معنو سره شو. یو معنی ده چې الله زورور دی، او بله معنی څه شوه؟ چې دا تقدیر ټول چا جوړ کړی دی؟ الله سبحانه وتعالی. د الله کامل قدرت دی او کامل زور دی. نو دا زور به د بل چا وي، دا زور به د بل چا سره وي چې د نشنې شته کي او د شتنې نشکي. دا زور د چا سره شتي؟ نه. اولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده. نه ګوري دوی چې څنګه الله د مخلوق اول پیر پیدا کړی دی او بیا به په دویم پیر هم پیدا کړي. دا په دویم پیر پیدا کول ان ذلك على الله يسير. دا کار آسان دی الله ته. قل سیروا فی الارض، وګرځئ په ځمکه کې، فانظروا کیف بدأ الخلق. وګوره څنګه د انسان پیدا کړی د مخلوق پیدا کړی دی. وګوره ورته د همدغه قادر ذات یې کولی شي، بل څوک یې نشي کولی. د منۍ د یو قطرې نه پوره کامل انسان پیدا کول دا د الله نه علاوه د چا په وس کې شتي؟ بیا څنګه زموږ د ژوند په مراحلو باندې تیر شوی دی، خو د الله په زور باندې دلالت کوي دا ټولې خبرې کوي. ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. او همدغه رب چې کله د انسان یي او مړ شي نشي، بیا یې د دې مرګ نه بعد راپاڅوي. ان الله على كل شيء قدير.
الله قادر دی په هر څه باندې. الله خو داسې قادر دی او د الله خو داسې قدرت او زور دی. سوی الله وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، او کله چې الله یو کار کول غواړي که نه فإنما يقول له كن فيكون، الله ورته وایي شی هغه شي. دومره زورور رب دی، دومره قادر رب دی. قادر دی که نه چې چا ته وغواړي هدایت ورکوي او چې چا ته وغواړي نه چې چا ته وغواړي ګمراه یې کړي. د کافر په کفر کې اخته شوی دی، د مؤمن په ایمان کې اخته دی. د ټول دغه رب طاقت دی. فرعون او دغه خاندان یې د جهنمیانو امامان وګرځول، ابراهیم علیه السلام او دغه خاندان یې د مؤمنانو امامان وګرځول. دا هم د دغه رب کار دی چې څه وغواړي هغه کېږي او چې څه ونه غواړي نو هغه نه کېږي. د هغه د اجازت نه بغیر دومره زورور باچا دی، د هغه د اجازت نه بغیر یوه پاڼه نشي خوځېدی په دې دنیا کې چې څوک پورې الله اجازت نه یې کړی. رب العالمین هغه قادر باچا دی چې تقدیر د دې مخلوق ټول هغه لیکلی دی. د دې هر شي تقدیر الله ته معلوم دی، وزن یې ورته معلوم دی، کم مخکې دی کم وروسته دی، ټول الله ته معلوم دی. سوی الله وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، الله وی د هر شي خزانې ما سره شتي. وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، او د هر شي الله وی زه په یو معلوم تقدیر او اندازې سره راکوزوم. د هر شي اندازه چا لګولې ده؟ الله لګولې ده. په صحیح مسلم کې دا حدیث دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی كتب الله تعالی مقادیر الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. الله د دې مخلوق دا تقدیر لیکلی دی د ځمکې او اسمان د پیدایش نه 50,000 کاله مخکې. وكان عرشه على الماء، او عرش الله په اوبو باندې. رب العالمین هغه قادر ذات دی چې تقدیر د ذرې برابر تقدیر او د هر مخلوق تقدیر او اندازه د هغه رب لګولی دی. رب العالمین هغه قادر ذات دی چې بیل شي نه یو کوي، جدا جدا شي نه یو کولی شي، د دشمنانو په منځ کې محبت پیدا کولی شي. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، الله وی کېدی شي چې ستاسو د دشمنانو په منځ کې محبت پیدا شي. مطلب دا چې په دوی کې خلک اسلام قبول کړي. حدیث به وشي وی آو والله قدیر، او الله قادر دی په دې باندې. او داسې ډېر شوي دي که نه دي شوي؟ څومره دشمنان د اسلام چې هغوی به بیا محبت کوو د اسلام سره، محبت به یې کوو د پیغمبر سره. دا زړونه چې اول جدا وو، دا یو کول د چا کار دی؟ دا د غرب کار دی. دا هغه قادر ذات دی، هغه قادر ذات چې د انسانان کم ځکي د مخلوق چې کم ځکي یا به په دویم پیر راجمع کوي. دا دغه الله طاقت دی. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. تاسو کم ځکي مې الله به راولي، چې کم ځکي مې که څوک په ځمکه کې خښته قبر دی، که د چا په قبر د مېږي په خېټه کې دی، او که څوک په دریاب کې دی، او که څوک زناورو خوړلی دی، او که څوک هر څنګه پروت دی او هر څنګه یي، الله به بیا را جمع کوي قیامت ته. د دغه رب کار دی.
ځکه څه وایي ان الله على كل شيء قدير، الله قادر دی په هر شي باندې. د انسان پیدایش د منۍ د قطرې نه دم د ده قرب کار دی، او بیا د نسبونه په منځ کې جوړول او د رشتې جوړول دم د ده غرب کار دی. وهو الذي خلق من الماء بشرا، الله غزت ته چې د اوبو نه څه پیدا کړی دی؟ انسان پیدا کړی. فجعله نسبا وصهرا، بیا ولا نسبونه جوړ کړو، خرګنۍ ولا پیدا کړه. د ټول دغه قادر رب کار دی. نو ځکه به څه وایي وکان ربک قدیرا، او دی رب ستا قادر په هر څه باندې. الله قادر ذات دی چې هر ټیم عذاب راوستی شي، هر ټیم عذاب راوستی شي. او لږې ورځې مخکې یو ورځ که دوه ورځې مخکې یا که څه ماته ښکاري چې پرون په کشمیر کې زلزله راغلې ده، هسې الله یو جلک وښو. وګورئ په سوونو کسان زخمیان دي او څو پکې مړم دي. ځمکه په منځ باندې شلولې د رب العالمین، دومره طاقتور ذات دی. ځکه څه وایي قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. وایه پیغمبره دې خلکو ته چې ګوره الله قادر دی په دې باندې چې په تاسو باندې عذاب راولي د برې نه، او من تحت ارجلکم، او یا د لاندې نه د باندې عذاب راوستی شي د خپو نه لاندې. دا هم د دغه یو قادر رب کار دی. خیر راوسته، نقصان راوسته، دا ټول کار د چا دی؟ د الله دی. او چې الله ولې یو شی نه ورکوي نو څوک یې ورکولی نه شي، او چې الله ولې ورکوي نو څوک یې منع کولی نه شي. دا قادر رب دی. حدیث کې څه راځي؟ واعلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم عبدالله ابن عباس ته دا نصیحتونه کړي وو. یاد ساته عبدالله دا خبره أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك. کدا ټول امت را جمع شي، ټول امت، او تعالی څه فایده درکول غواړي نو نشي درکولی مګر دومره فایده څومره چې چا لیکلي؟ الله لیکلي. ولو أن الأمة اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. او کدا ټول امت را جمع شي چې تعالی څه نقصان درکړي نشي درکولی مګر دومره چې الله لیکلی. دا د قادر رب اختیار دی او د هغه د تقدیر خبره دی چې تقدیر کې څه لیکلي. چې هغه د رزق درکوي نو تعلیم به دې نه وي، انپړ به په کور کې به ناست، محنت به هم نه کوې، مزدوري به هم نه کوې او مالداره به. او چې هغه یې دله نه درکوي او په تقدیر کې دله نه وي لیکلی، ته ځان مړ کړه خو پیسې به دې په لاس نه راشي. دا تقدیر هغه رب لیکلی دی. نو کله چې موږ ته پته ولګېده، فایده سره ووته چې الله قادر ذات دی، نو یو څو فایدې. یوه فایده دا راووته چې د الله نه به یره، د الله سره به داسې رابطه پیدا شي چې په هغې کې به ته د الله نه یېرېږي. ولې لکه د الله نه یېرېږي؟ یره الله قادر بادشاه دی، اوس پر باندې عذاب راولي. الله قادر بادشاه دی، ما به راونیسي. بله فایده به دا راوځي چې کله ته د الله دا نومونه واورې، القدیر، القادر، المقتدر، نو رابطه به بیا د الله سره مضبوطه کړي. ولې؟ ځکه چې تا ته پته ولګېده چې الله زورور بادشاه دی، هر څه کولی شي، نو زما د مشکلات هم حل کولی شي. الله حل کولی شي، زمونږ د مشکلات کې نشي حل کولی. عجیبه خبره ده. په خوله باندې موږ ټول دقه وایو چې الله قادر دی په هر شي باندې، وایو ورته نه چې الله زموږ دا مصیبت دی، زموږ دا غم دی، زموږ دا مسله ده. په تهجد کې کله ته الله ته جړلی دی، خپله مسله دې ورته بیان کړې ده. تا کله الله ته په سجده کې جړلی دی، خپله مسله دې بیان کړې. نو الله قادر دی، کله چې دا نومونه ته واورې نو بیا ورسره رابطه ښه مضبوطه کړه، د هر څه دله حل کولی شي. بله فایده دې نوم دا راووته چې کله ته دا واورې چې الله القادر دی، القدیر دی، المقتدر دی، او دا تقدیر ټول الله لیکلی دی، نو بیا به ته صبر کې.
إنا كل شيء خلقناه بقدر. الله ما هر شی په یو اندازه پیدا کړی، د هر شي ما یو تقدیر لیکلی. بیا به خفه کېږي نه چې ولې دې ځای کې د رزق کم شو، ولې په ما بیماري راله، ولې ما ته دا مصیبت راورسېدو، ولې زه غریب یم، ولې فقیر یم، ولې بېروزګاره یم، ولې داسې شوم، ولې دغسې شو. چې کله دې نومونو باندې د مضبوط ایمان او یقینو او دا درته پته و چې دا د الله نومونه دي، نو بیا به څه شي؟ صبر به د پکې پیدا شي. زه د الله طرف نه د یوروي تقدیر خبرې دي. دغه شان کله چې ته د الله په کامل قدرت باندې ایمان ساتې، الله به درته د ګناهونه بخي. ځکه چې ستا د ایمان دی چې الله قادر دی په دې باندې چې زما د ګناهونه څه کړي؟ وبخي. نو ته به ته بیا بخانه غواړې، به ته ګناهونه بخي. ځکه یو حدیث کې راځي، ډېر ناشنا روایت دی، په صحیح الجامع کې شتي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي، الله وایي من علم، دا واورې ښه، انی ذو قدرة على مغفرة الذنوب. د چا چې دا ایمان او یقین د حدیث غوږ کې ډېر زیری والا و، خوشحالونکی حدیث دی، د مؤمن زړه خوشحالی. د چا چې دا ایمان او یقینو انی ذو قدرة على مغفرة الذنوب، چې زه قادر یم د ګناهونو په بخلو باندې، غفرت له ولا ابالي، الله وی زه ورته هم ټول ګناهونه وبخم او هېڅ پروا مې نه، ما لم یشرک بي شیئا، په شرط د دې چې ما سره څه شرک نه یې کړی. الله وی زه ورته ټول ګناهونه صرف په دې بخمه چې د دې سړي د ایمان او یقین دی چې زما رب قادر دی په دې باندې چې زما د ګناهونه وبخي. څومره د خوشحالۍ حدیث دی چې کله ستا د ایمان او یقینو چې زما رب کامل قدرت والا دی، هغه زما د ټول ګناهونه بخلی شي، الله به ته د ګناهونه ټول وبخي. څو نومونه شو؟ اتلس.